سلامونه نیک هیلې احترامات قدرمنو ورونو ښه یې تکړه یې هیله ده تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو ورونو زه غواړم دا سیستم تاسو ته په لنډ ډول سره هغه کوم څه چې د دې سیستم دي زه تاسو ته دا سیستم په لنډ ډول سره در وپېژنم. د دې سیستم نوم دی AGIGPT. دا آنلاین صرافي ده. د آنلاین صرافي چې ده دا تقریبا په 2020 کال کې په انګلستان هیواد کې دا رامنځته شو. چې څه شی دی زه غواړم دا سیستم تاسو ته په لنډ ډول سره معرفي کړم. اوله برخه د سیستم داسې ده چې اکثره سیستمونه نور داسې دي چې هغه د مارکیټینګ غوندې یو دغه لري برخه لري. یعنې یو څوک به ځي یو څوک به انوایټ کوي دې ته او بیا به د هغه لپاره څه شی کېږي ګټه یا سرمایه یا عاید ورته راځي. مګر دا سیستم چې دی دا د نورو سیستمونو څخه جدا سیستم دی. دې سیستم کې که څوک یو څوک انوایټ کوي که نه انوایټ کوي یا یو څوک ورته دعوت کوي که نه دعوت کوي نو دا کولی شي چې په دې سیستم کې دا ګټه وکړي. یعنې دا هغسې سیستم نه دی چې ته به 100% یو بل کس به ته دې ته راولې او بیا به ته پکې ګټه کوي. نه، دا داسې یو سیستم دی چې ته روزانه تا ته د هغه کومه سرمایه ګزاري چې تا کړې دی انویسټمنټ چې تا کړی دی د هغې مطابق تا ته روزانه ګټه راځي په دې سیستم کې. او دا کومه ګټه چې تا ته راځي دا په ډیجیټل دغه د کرنسي ده. یعنې ډیجیټل USDT دغه د ډالر دی. یعنې دا هغه یو خو فزیکي ډالر چې موږ او تاسو چې زموږ او تاسو سره دي، یو چې دي هغه ډیجیټل یا دغه د کرپټو کوم روپۍ چې دي هغه دغه د کرنسي ده چې بیا موږ او تاسو دغه فزیکي ډالر په هغې باندې هم دغه کولی شو بدلولی شو. هماغه کوم چا سره چې نورې پیسې وي البته یعنې آنلاین روپۍ ورسره وي هغه کولی شي چې په دې فزیکي پیسو باندې بدلې کړي. نو اولنۍ خبره پکې دا د قدرمنو ورونو چې تاسو کولی شئ چې بدون له مارکیټینګ څخه هم دغه سیستم مخکې یوسئ. یعنې تاسو چې دې سره جوین شئ تاسو کولی شئ چې روزانه تاسو په دې کې څه وکړئ ګټه وکړئ چې دغه ګټه به په داسې شکل سره وي چې دغه ګټه به ستاسو نظر دا کوم انویسټمنټ چې تاسو کړی دی کومه سرمایه ګزاري چې تاسو کړې ده د دې مطابق به وي چې دغه سرمایه ګزاري چې ده دا د $50 څخه شروع کېږي او بیا $100 او $200 او 500 همداسې چې هر څومره پورته ځي. خو هغه د $50 څخه دا شروع کېږي چې تاسو په دې کې $50 چې کوئ سرمایه ګزاري کوئ. نو که چیرې فرض مثال یو کس راشي او $50 په دې کې سرمایه ګزاري وکړي روزانه به هغې کس ته د $1 څخه تر $1.5 پورې ورځي. یعنې که دا کار کوي او که نه کوي چې دا په دې سیستم کې جوین شو روزانه له $1 څخه نیولې تر $1.5 پورې به دته ګټه دا روانه وي. او که چیرې فرض مثال دا کس $100 په دې کې انویسټمنټ وکړي نو دا بیا چې شي بیا تقریبا دا له 2.5 یعنې د $2.5 څخه نیولې تر $3 پورې به دته چې کېږي دا ګټه دې کس ته روانه وي. او همداسې که چیرې بیا دا $200 شي نور هم دا چې کېږي دا ګټه زیاتېږي. نو خبره دا ده که بیا چیرې یو څوک غواړي چې یو څوک انوایټ کړي او انډیوالان دې ته را انوایټ کړي نو بیا د هغه دغه ګټه هغه کوم انډیوالان او دوستان چې سرمایه ګزاري کوي هغو نور دغه کوي انوایټ کوي بیا د دې دغه ګټه دا هم چې کېږي دا نور هم زیاتېږي په دې باندې. یعنې بیا دا هغه دغه د ګټه ده چې دا د ټیم لخوا نه دی دې کس ته راځي. یو خو هغه دغه شوه ګټه شوه چې ستاسو خپله سرمایه ګزاري کړې ده او د دې له اړخه تاسو ته را روانه ده. بله ګټه پکې دا ده که یو څوک وایي چې نه دا خپله سرمایه ګزاري دې هم زما وي او د دې تر څنګ باید ما ته هغه د ملګرو له خوا نه هم راشي ګټه نو دا بیا څه کوي دا بیا ملګري انوایټوي دې ته. لکه دا اوس چې ما تاسو دې ته انوایټ کړي یئ نو تاسو چې ما انوایټ کړي زه غواړم چې د ملګرو له خوا نه هم ما ته ګټه راشي او تاسو بیا هر یو چې دلته راځئ تاسو بیا خپله یو لیډر کېږئ تاسو بیا خپل یو دغه لکه ایډیزي دغه اوسئ د خپل اکاونټ یو دغه رئیس اوسئ نو بیا به تاسو خپل ځان ته خپل انډیوالان به وي هغه بیا تاسو به راولي هغه بیا تاسو نور هم دغه کوئ ګټئ. نو که څوک وایي چې ولا دغه خپله سرمایه ګزاري څخه علاوه زه نور هم ګټه کوم نو دا کولی شي چې بیا دې د خپل ملګري هم دغه کې انوایټ کړي او بیا د دې دغه ګټه 2 چنده او 3 چنده بیا چې کېږي زیاتېږي. بل پکې یو مهم شی پکې دا دی چې بیخي په نورو سیستمونو کې نشته دی هغه پکې دا دی چې که چېرته یو کس داسې وکړي چې 5 نفران یې دې ته دعوت کړه نو هغه کس چې دی بیا دوی دغه کومه کمپنۍ چې د دې کمپنۍ سره رسمیت پیدا کوي. یعنې هغوی دو سره چې کوي دا کس د هغوی سره رسمي کېږي. کله چې دا کس رسمي شي او دغه کس بیا جګ شي بیا 10 کسان انوایټ کړي. یعنې په دې معنی چې 10 کسانو ته دا ورسېږي د ده په ټیم کې او دا 10 کسان چې کوم دي
دوی تقریبا څه شی وکړي، دوی تقریبا 2000 ډالر سرمایه ګزاري وکړي. یعنې په داسې معنا چې دغه ټول 10 کسان چې یو ځای شو، د دوی دا پیسې یو ځای شوې او دغه سرمایه ګزاري 2000 ډالرو ته ورسېدله. یا فرض مثال 12 کسان شو، 15 کسان شو، خو دا سرمایه ګزاري څو ته ورسېدله؟ دا سرمایه ګزاري 2000 ته ورسېدله. بیا جالبه کار پکې دا ده چې دغه کمپنۍ چې دا بیا تا ته څه شي کوي؟ معاش ټاکي، چې هغه ټیټ معاش چې دی بیا د میاشتې 200 ډالر دی. یعنې 200 ډالر تا ته څه شی کوي؟ تا ته معاش ټاکي او د هغې څخه وروسته بیا چې ته دا ملګري دې زیاتېږي او څومره ستا دغه د ملګرو سرچینه زیاتېږي، نو تا ته بیا دا معاش هم چې کوي جګوي. نو دې کې ما تاسو 3 خبرې اوسه پورې کړې. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو خو د خپله کوم انویسټمنټ چې تاسو کړی دی، سرمایه ګزاري چې تاسو کړې ده، د دې مطابق به تاسو ګټه اخلئ. که چیرې ملګري دې دعوت کړه، د هغو لخوا به هم درته ګټه راځي. او که چیرې فرض مثال تاسو بل څه شی وکړئ، تاسو هغه 2000 ډالر چې د ملګرو لخوا څخه راټول شوي دي او هغو خپله سرمایه ګزاري کړې ده او د هغو سرمایه ګزاري 2000 ډالرو ته رسېدلې ده، نو بیا به تاسو به کمپنۍ سره رسمي کېږئ هم او تاسو ته به څه کوي؟ معاش به هم ټاکي. بله مسله پکې تر ټولو ډېره مهمه دا ده، کله چې تاسو له دغې سیستم سره یو ځای شئ، نو د شنبې او د یکشنبې په ورځ باندې یعنې په سټرډې باندې او په ټیوزډې باندې دغه ورځې چې دي، دغه ورځې د لاټري دغه دي ورځې دي. یعنې دا هغه ورځې دي چې د کمپنۍ لخوا څخه دوی ته لاټریانې ورکول کېږي. یعنې هر کس لپاره یو دانه لاټري موجوده ده چې په هغه لاټري کې بیا تاسو څه کېږي؟ تاسو ته پیسې وځي چې تر ټولو جګې پیسې چې دي له 1 ډالر څخه نیولې، او تر ټولو جګې پیسې چې دي هغه 9999 ډالر دی. یعنې داسې څوک هم شته دی چې هغه ته څه شي امکان دی ولري چې 9999 ډالر هغه ته په یوه لاټرۍ کې وځي. نو دا د قسمت خبرې دي، خدای تر ټولو ډېره مهمه ده. او بله مسله دا ده که یو څوک غواړي چې ولا فرض مثال زه به دا پیسې څنګه باسم، یا زه به دی کې دا پیسې اچم څنګه، دا بالکل هغه څوک چې دې شیانو سره نوي وي، دا واقعا هغو ته د تشویش وړ خبره ده. یعنې مطلب دا داسې نوې خبره د هغوی لپاره نه ده او اسانه خبره هم نه ده د هغوی لپاره، ځکه چې په موبایل باندې او په هوایي خبرو باندې او په آنلاین په دغه شیانو باندې باور کول دا واقعا سخته وي. لومړي ځل لپاره زه چې راتلم، زما لپاره دا شیان ډېر زیات سخته و. زه د ډېرو دقیقو څخه وروسته راغلی یم ته، مطلب دا چې ډېر تحقیقونه ما کړي، له حده ډېر، مګر د هغې نه بعد زه اوس راغلی یم دې سیستم ته. او زه اوس پوه شوم چې کاشکې دا تحقیقونه ما لږ مخکې کړي وو، لږ وخته ورته راغلی وم. دا چې دی ورونو، تاسو اول داسې کوئ چې تاسو کومې پیسې چې خپله لرئ، فزیکي پیسې په جیب کې چې سره پرتې دي، فقط ډېر ساده لاره دی چې تاسو ځئ په همدغې پیسو باندې تاسو ډیجیټل روپۍ اخلئ. اوس فرض مثال تا سره 200 روپۍ، تا سره 200 ډالر په جیب کې دي، ته همدغه 200 فزیکي ډالر راخلې، په دې باندې چې اخلي دې باندې ته ډیجیټل روپۍ اخلي. یعنې آنلاین صرافي چې پې کېږي هغه پیسې ته پې اخلي. یعنې هغه آنلاین روپۍ دي او دا تا سره په جیب کې پرتې دي، فقط دومره فرق دی. ته چې دا پیسې واخیستلې، هغه پیسې راوړې دغه اکاونټ کې ځان ته چې بیا د همدغه اکاونټ له لارې ته څه کوي؟ کار کوي. نو که څوک وایي چې ولا دا پیسې به زه چېرته اخلم یا دا به څنګه کېږي، نو دا پیسې اخیستل له هر ډېر ساده او اسانه دي. زه ستاسو په خدمت کې یم، زه کولی شم چې دا پیسې درته واخلم، هلکان پېژنم، ملګري دوستان ټول شته دی. نو که یو څوک غواړي چې بیا دا روپۍ واخلي، دې کې هم بیا زه ورسره کومک کولی شم. او بله مسله پکې دا ده چې فرض مثال تاسو ځان سره پیسې وګټلې، اوس یو څوک وایي چې والا زما پیسو ته ضرورت دی. قدرمنو ورونو، 1 روپۍ چې دې وګټله هم ته کولی شې ویې باسې، همدا نن یې میستی شي، همدې ساعت کې میستی شي. او که غواړې چې نه دا پیسې مې ډېرې شي، چې 100 ډالر شي، 200 ډالر شي، 50 ډالر شي، بیا باسم، هلته هم کولی شي. هلته به څنګه ویستل کېږي؟ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې چې دې څنګه اخلي، همداسې بېرته خرڅېږي. کوم کسان چې تا نه دغه پیسې اوس فرض مثال چې ته فزیکي پیسې هغه ته ورکوي او ډیجیټل اخلي، نو په همدې شکل داسې هم کېږي چې ته اوس ډیجیټل ته په دې موبایل کې لرې که نه، ته ورځې ته ورته وایي چې ما سره ډیجیټل دي او زه غواړم چې ته ماته څه وکړې، ته ماته همداسې فزیکي پیسې راکړې، نو هغوی هم درنه څه کوي؟ دا اخلي. او د دې اخیستلو کې هم زه در سره یم. نو دلته په کابل کې خصوصا په دغه کې په داودزي کې، په نورو دغه صرافیانو کې هم دا ټول دغه شته صرافان شته، دا پیسې اخلي بېرته خرڅوي. اکثره دوستانو ته به معلومات هم وي. یعنې د دې لخوا نه تاسو بیخي بېغمه اوسئ، داسې کوم فکس سیستم نه دی، هېڅ داسې یو څه مسله نشته. خو زه بیخي ذمهواري در کوم، دا زما وایس تاسو سره دلته ریکارډ وي چې دا وایس زما نه بیخي وګدم شو. نو دغه عمومي خبرې وي. بیا هم که چا سره څه مسله وه، څه فکر، څه شی، زه په خدمت کې یم، ما ته کولی شئ شخصي تاسو مسیج وکړئ او بیا نورې مسلې زه تاسو سره وروسته هم شریکولی شم.